د یو وخت خبره ده چې پر یو ملک باندې یو پاچا حکومت کاوه. هغه یوه لور هم درلودله چې د شهزادګۍ ملالۍ په نامه باندې نومېدله. پاچا سلامت غوښتل چې یو ښه تکړه او غیرتمند ځوان ومومي چې د خپلې لورکۍ شهزادګۍ ملالۍ واده ورسره وکړي. پاچا سلامت په خپلو وزیرانو کې یو وزیر درلود چې هغه په ده باندې ډېر ګران و. ده به د ملک ټولې مشورې اختنې پوښتنې له دې وزیر سره کولې چې هغه وزیر د ګل خان په نامه باندې نومېده. وزیر ګل خان ډېر کنجوس او لالچي انسان و. د شهزادګۍ ملالۍ ښایست وزیر ګل خان هم ډېر زیات متاثره کړی و. وزیر ګل خان غوښتل چې په څه ناڅه طریقه باندې له شهزادګۍ ملالۍ سره واده وکړي. د هغه فکر دا و چې یو خوا به یې ښایسته شهزادګۍ سره واده وشي، بل خوا به یې د باچا تخت لاس ته راشي. یاره ګل خانه که د شهزادګۍ ملالۍ سره دې واده وشي، یو خوا به دې ښایسته شهزادګۍ سره واده وي، بل خوا به د باچا په تخت باندې هم قبضه واچوي. نن ورځم چې باچا سلامت په څه ناڅه طریقه باندې رضا کړم چې شهزادګۍ سنا راله راکړي. کېدای شي چې نن د باچا سلامت موډ برابر وي. ورځم. بیا نو دا کنجوس وزیر ګل خان ولاړ شي باچا سلامت ته چې شهزادګۍ سنا ځان لپاره وغواړي. وزیر ګل خانه په خیر راغلی، ووایه په ملک کې حالات څنګه دي؟ خلک خوشحال دي او که نه؟ خلک په سکون دي او که نه؟ خلک خو جنګونه منګونه نه سره کوي، ووایه حالات څنګه دي؟ باچا سلامت له تا نه قربان شم، په ملک حالات بالکل ټیک دي، هر څه ښه روان دي، خلک بالکل په سکون دي، هر څه ورته میلاویږي. باچا سلامت ته خپل حال ووایه، ته څنګه یې؟ طبیعت دې برابر دی او که نه؟ وزیر ګل خانه زه بالکل برابر یم، خو یو شي ډېر زیات فکرمند کړی یم، هغه دا چې خپلې لورکۍ لپاره یو ښه تکړه غیرتمند ځوان ومومم چې د خپلې لورکۍ واده ورسره وکړم. هغه ځکه چې زما لورکۍ اوس فیلغه شوي، د هر پلار دا ارمان وي چې کله یې لور فیلغه شي نو یو ښه تکړه غیرتمند ځوان ورله ومومي. باچا سلامت ښځه ذات د راکړې ورکړې شی ده. د هر پلار او ورور دا ارمان وي چې کله یې خور او لور پیلغه شي نو باید یو ښه تکړه او غیرتمند ځوان ورله وګوري لکه زما. دلته د باچا سلامت د وزیر و خبرو ته هیڅ پام نه وي. کله چې وزیر خبرې کوي نو باچا سلامت یودم د وزیر خبرې کټ کړي او خپله خبره شروع کړي. وزیره زمونږ د ګاونډي ملک نه یو شهزاده راغلی چې د هغه شهزاده نوم شهزاده سلمان دی. هغه باچا ماته د دې لپاره راستولی و چې د ملک په تجارت باندې څه ناڅه خبرې سره وکړو. زه غواړم چې د خپلې ګرانې لورکۍ واده مې هم هغه سره وکړم. هغه اوس هلته په باغ کې سره لوبیږي. کله چې ته یې ووینې نو بیا ماته ووایه چې دا څنګه انسان دی، ښه دی او که نه، ښایسته دی او که نه، ماته بیا ضرور ووایه وزیر ګل خانه. دلته نو اوس دا کنجوس وزیر ګل خان ډېر زیات په فکر کې شي چې دا شهزاده سلمان بیا له کومې خوا څخه راغلو. له شهزادګۍ ملالۍ سره خو ما واده کاوه. یاده ده وي چې شهزادګۍ ملالۍ عمر 19-18 کاله و او د دې کنجوس وزیر ګل خان عمر تر 40 کاله پورته و. باچا سلامت غوښتل چې د خپلې لورکۍ واده همداسې کس سره وکړي چې په عمر کې بالکل یو بل سره برابر وي. شهزادګۍ ملاله او شهزاده سلمان چې په کوم باغ کې یو بل سره لوبېدل، هغه باغ د باچا ماڼۍ ته بالکل قریب و. وزیر ګل خان چې کله باغ خواته وګوري نو دوی دوه وویني او بیا ځان سره وایي: یاره ګل خانه چې دا شهزاده سلمان بیا د کوم باغ ټیپر دی، دا له کومې خوا څخه راغلو؟ له شهزادګۍ ملالۍ سره خو ما واده کاوه. که چېرته دا رزیل باچا له شهزادګۍ ملالۍ سره د سلمان واده وکړي نو زه خو به تباه او برباد شم، زما به ټولې منصوبې ناکامه شي. بیا دا کنجوس وزیر ګل خان د باچا سلامت د دربار څخه ولاړ شي، خپلې کوټه کې کینی. کله چې په کوټه کې کینی نو ډېر زیات فکرونه کوي چې پر څه طریقه باندې د باچا سلامت تخت او شهزادګۍ ملاله دواړه ترلاسه کړي. خو آخر کار د دې کنجوس وزیر ګل خان په دماغ کې څه شیطاني فتنه جوړه شي. یاره ګل خانه داسې چل دی چې د پخلنځي یو کارکوونکی ځان سره میلاوم، هغه ته ښې ډېرې پیسې ورکوم چې د باچا سلامت په ډوډۍ کې زار واچوه چې کله باچا سلامت مړ شي نو شهزادګۍ سنا او تخت دواړه به زما لاش ته راشي. سار د سبا نه بعد دا کار کوم. بیا چې کله سهار د وخته باچا سلامت، شهزاده سلمان او شهزادګۍ ملاله د ناشتې په انتظار ناست وي نو شهزادګۍ ملاله د باچا سلامت نه اختنې پوښتنې شروع کړي، حال احوال ځینې وکړي. بابا جانې شپه دې په خیر تېره کړه، خوب درله درغلی و او که نه؟ څه تکلیف خو نه و درته؟ ووایه. زما ګرانې لورکۍ شپه خو مې په خیر تېره کړه او خوب هم راله راغلی و، خو یو شي ډېر زیات پریشان کړی یم. هغه دا چې کله وده وم نو خوب مې لیده، په خوب کې لاړم ښکار ته، هلته یو ځنګل ته لاړم چې کله ډېر زیات ستړی شوم نو د یو ونې بیخ ته مې ډډه وکړه. کله چې مې ډډه وکړه نو د شا څخه یو لوی غټ مار راغلو
ما چې کله مار ته وکتل نو ټس یې لاله راکو. دې خبرې ډېر زیات پریشانه کړی یم چې د دې خوب څه مطلب و. ډېر زیات پریشان یم. اوهو بابا جانې دا خو ډېر خطرناک خوب دی ځکه دې رنګ دی ژېړه اوښتی و. زه غواړم چې اوس نجومي راوغواړم. ضرور د دې خوب شاته څه ناڅه فتنه شته. نجومي به موږ ته دا ووایي چې دا څنګه خوب دی. دا ډېر خطرناک خوب دی بابا جانې. زه اوس دستي نجومي راغواړم. اوهو زما ګرانې لورکې دا یو خوب و. دا هېڅ تعبیر نه لري. پرېږده دا خوب. دا هېڅ خبره نه ده. نجومي مه راغواړه. هغه ته ضرورت نشته. پرېږده دا. باچا سلامت د دې خوب شاته ضرور څه ناڅه فتنه شته. پرېږده چې شهزادګۍ نجومي راوغواړي چې هغه راته ووایي چې دا څنګه خوب و. پرېږده. سپی او سپی دلته زما خواته راشه. هله زه شه سپی زما بابا جانې یو ډېر خطرناک خوب لیدلی. لاړ شه یو ښه نجومي وګوره او راله رایوله چې د بابا جانې د خوب تعبیر راوباشي. هله زر شه لاړ شه یو ښه نجومي راوله. زر شه. شهزادګۍ ملالې ستا حکم په سر سترګو. دا دې اوس دستي لاړم او ښه نجومي مې پیدا کړه او را مې واسته. سپاهي ولاړ شي یو ښه نجومي پیدا کړي او رایې ولي. شهزادګۍ ملاله د خوب ټول حال ورته ووایي. شهزادګۍ تا وغوښتم او زه دا دې حاضر شوم. حکم کوه څه حکم دی څه دی؟ بیا نو شهزادګۍ ملاله و دې نجومي ته د باچا سلامت د خوب ټول حال ووایي. نجومي هم خپله کاروایي وکړي. نجومي د باچا سلامت لاس وګوري او بیا یې ټول مخ وګوري او بیا راشي په خپل ځای باندې ښه آرام کینی. شهزادګۍ ملاله ترېنه پوښتنې شروع کړي چې د خوب څه تعبیر و. نجومي صاحب زما د پلار د خوب څه تعبیر و؟ ووایه هله زر شه. شهزادګۍ ملالې زما په علم سره ستا د پلار یعنی د باچا سلامت د خوب تعبیر دا و چې دی په خپلو وزیرانو کې یو غدار لري. هغه غواړي چې دی قتل کړي. هغه غدار په هم نن ورځ غواړي چې باچا سلامت قتل کړي. تاسو به باچا سلامت سره ډیر پام کوئ. د باچا سلامت خوراک څښاک ته به ډیر پام کوئ چې قتل یې نه کړي دننه. د نجومي په دې خبره سره شهزادګۍ ملاله ډېره زیاته خفه شي او د مخ رنګ یې بالکل ژېړ واوړي. بیا له ګاونډي ملک څخه راغلي شهزاده و شهزادګۍ ملالې ته ډاډ ورکړي چې ته فکر مه کوه. زه څه ناڅه چاره ضرور ورته سنجوم. شهزادګۍ ملالې ته فکر مه کوه. دا غدار به زه خامخا را پیدا کوم. زما تا سره دا لوز دی. دا غدار به زه تا مخې ته ودروم. بیا ستا خوښه که وژنې او که پرېږدې. بیا شهزاده سلمان د یو درختي سوري لاندې ناست وي او ډیر زیات فکرمند وي چې دا غدار به پر څه طریقه را پیدا کوم. شهزادګۍ ثنا سره دې هم لوز کړی. شهزاده سلمان چې کله پاس ونې ته وګوري نو په ونه کې یو مرغۍ پرته وي. د شهزاده ذهن کې یو آیډیا جوړه شي. دی وایي چې دا مرغۍ به په څه ناڅه طریقه باندې ونیسم او کپس کې به یې بنده کړم. کله چې د باچا سلامت دربار ګرم وي او ټول وزیران او خلک راغلي وي دا کپس به وړم د خلکو منځ کې به یې کېږدم او باچا سلامت ته به ووایم چې دا یو جادویي مرغۍ ده چې دا زما پلار را لېږلې. دا به هر جمعرات د ټولو غدارانو حال تاته وایي باچا سلامت. بیا شهزاده سلمان هم دغسې وکړي. شهزاده سلمانه دا څه دي؟ دا کپس کې دې مرغۍ ولې بنده کړې ده؟ دا دې ولې دلته راړه؟ ووایه. باچا سلامت دا مرغۍ نه ده. دا یو میټو دی چې زما پلار خاص کار ستا لپاره را لېږلی. دا میټو به هر جمعرات تا ته د ټولو غدارانو نومان ښایي چې څوک ستا شاته فتنې کوي او ستا د قتل منصوبې تیاروي. دا به هر جمعرات تا ته د ټولو دغو خلکو نومان ښایي. باچا سلامت سبا جمعرات دی. دا به د ټولو غدارانو نومان درته ښایي. بس ته خالي پوښتنې ترې کوه. خو ښه شهزاده سلمانه دا زما یار یعنی زموږ د ګاونډي ملک باچا ماته راستولې ده. دا خو ډېره ښه مرغۍ ده او ډېره قیمتي مرغۍ ده. اوس به زه ترې ټولې پوښتنې کوم او ټول غداران به معلوموم. باچا سلامت اوس به زه دا کپس واخلم. هلته په باغچه کې به یې په یو ونه باندې را ځوړند کړم چې کله سبا شي نو ته ورشه او ټولې پوښتنې ترې وکړه. ټول غداران پرې معلوم کړه. باچا سلامت شهزادګۍ ملاله او شهزاده سلمان چې کله په خبرو وي سره نو دا غدار وزیر ګل خان ډیر زیات فکرمند شي او ډیر زیات وډار شي چې دا جادویي مرغۍ به باچا سلامت ته ټول حال ووایي او بیا به زه غدار ثابت شم او باچا سلامت به ډیره لویه سزا راله راکړي. کېدای شي چې پانسي راله راکړي. یاره ګل خانه دا خو ډېر بد وشو. که چېرته دا جادویي مرغۍ باچا سلامت ته ټول حال ووایي نو زه خو به غدار ثابت شم او باچا سلامت به ډېره لوی سزا راله راکړي. کېدای شي چې سر مې قلم شي. اوس به دا مرغۍ څه چل غواړي چې کله د شپې نیمای شي او دوی مرغۍ د ونې لاندې را ځوړنده کړي نو مرغۍ به مړه کوم.
ورځم به. بیا نو شهزاده سلمان هغه قفس واخلي او د یو ونې بیخ ته لاړ شي. اوس په داسې چل وکړم چې دا مرغۍ به د دې ونې لاندې راځوړنده کړم چې هر څوک غدار وي نو د دې مرغۍ د مړ کولو کوشش به کوي او زه به د کړکۍ د لارې دې مرغۍ باندې نظر ساتم چې کله راشي نو هغه به ونیسم. بیا نو شهزاده سلمان هغه مرغۍ د یو ونې لاندې راځوړنده کړي او ترې لاړ شي. هلته په کوټه کې د کړکۍ د لارې په دې مرغۍ باندې نظر ساتي او وایي که هر څوک غدار وي نو دې مرغۍ ته به لازما راځي او دا مرغۍ به مړ کوي. سلامت شهزادګۍ ملاله او شهزاده سلمان د کړکۍ له لارې په هغه مرغۍ باندې نظر ساتي چې اوس به کوم څوک راځي دا مرغۍ به د مړ کولو کوشش کوي. بیا نو چې لږ ډیر ساعت تیر شي یو کس راشي چې د هغې مرغۍ د مړ کولو کوشش کوي. هغه کس غدار وزیر ګل خان وي. باچا سلامت ولا که ته زما نوم په دې جادویي مرغۍ باندې معلوم کړې اوس دستي به دا جادویي مرغۍ مړه کړم او ترېنه لاړ به شم. خو په دې وزیر باندې باچا سلامت شهزاده سلمان او شهزادګۍ ملاله یو دم راشي او د مخې ته ودرېږي. وزیر ګل خانه ته دلته څه کې او څه راغلی دلته ولې مرغۍ ته ولاړې؟ باچا سلامت ولا که زه د مرغۍ د مړ کولو لپاره راغلی وم. زه راغلی وم چې مرغۍ چا وژلې نه وي پاره مې پر کوله. باچا سلامت له تا نه قربان شم چې غلط سوچ ونه کې ولا که ما مرغۍ مړه کوله. باچا سلامت چې پرې نه دی غدار بل څوک نه هم دا وزیر ګل خان دی دا غدار دی دا د مرغۍ د مړ کولو کوشش کوي چې سبا سهار ته د نوم وانخلي دا غدار دی چې پرې نه دی سر یې قلم کړه. باچا سلامت شهزاده سلمان بالکل غلط سوچ کوي دا غواړي چې زما او ستا په منځ کې خلافت راشي. ما ولا که مرغۍ مړه کوله. شهزاده سلمان ډېر دروغجن سړی دی دا وشړه د ملک نه. نه بابا جاني غدار بل څوک نه هم زمون خپل وزیر ګل خان دی دا غدار دی چې پرې نه دی سر یې قلم کړه. ما ته اډر راکړه چې اوس دستي سر ور قلم کړم دا زمونږ شاته فتنې کوي او د قتل مصوبې جوړوي پرې نه دی بابا جاني. وزیر ګل خانه اوس دستي به دې زه خوښ شم ودرېږه. بیا باچا سلامت ورسي وزیر ګل خان ته یوه ښه مضبوطه لغته ورکړي. باچا سلامت ما وبخه ما ډیر غلط کار کړی بیا به داسې نه کوم ما وبخه هیله کوم باچا سلامت ما ډیر غلط کار کړی ومې بخه. وزیر ګل خانه ته د معافۍ قابل نه یې خو زه دومره بخیل هم نه یم چې تا ووژنم خو سزا ضرور درته درکوم. ته به دا ملک پرېږدې او ځې به ځه ولاړ شه زما د مخې نه ورک شه د ټول ملک پرېږده ولاړ شه ځه. ګرانو دوستانو او خوږو ماشومانو د پښتو ژبې کارټون ویډیو او خوږو کیسو تر ټولو لوی چینل همدا دی. په دې چینل کې موږ سره ډیر خلک ملګري دي. که تاسو هم موږ سره ملګرتیا کول غواړئ نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو انډیوالانو او دوستانو ته لازما ورولېږئ. هغه ځکه چې ستاسو انډیوالان او دوستان هم زموږ سره په دې چینل کې ملګرتیا کول غواړي او موږ سره ملګري شي او ښکلې ویډیو وګوري او ښکلې کیسې واوري.